السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لیندۍ یا قوس 15مه چې د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر له 8مې سره برابره ده. زه رسافه یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د غزې د اوربند حساس وضعیت او د سیمې مهم دریځونه او 18 اسلامي هیوادونو د اسرائیل هغه اعلان په کلکه رد کړی چې د غزې د رفح پوله به یوازې د وتلو لپاره پرانیزي او بیرته ستنېدو او مرستو ته به اجازه نه وي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. په قطر کې د دوحې د فورم درویشتمه ناسته د نږدې 150 هیوادونو د استازو په ګډون روانه ده. قطري لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني ویلي د اسرائیل جګړه لا نه ده درېدلې او د اوربند خبرې حساس پړاو ته رسېدلې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په خپله وینا کې ویل چې د اسرائیل سرغړونې هر وخت د اوربند ماتېدو خطر زیاتوي او یوازې متحده ایالات توانېدلي چې اسرائیل ته فشار وارد کړي. د هغه په وینا د غزې د ثبات نړیوال ځواک باید د دواړو لورو ترمنځ پوله خوندي کړي او وروسته د حماس بې وسلو کول په واقعي ډول مطرح شي. فیدان زیاته کړه چې نتنیاهو د ترکیې د ځواکونو د ګډون مخالفت کوي، خو ګڼ هیوادونه د ترکیې حضور هم مهم بولي. نوموړي د فلسطینیانو پر ضد په اسرائیلي زندانونو کې سیستماتیکي شکنجې هم وغندلې. دغه راز د سوریې ولسمشر احمد شاه په خپله وینا کې د غزې د ملکي تلفاتو یادونه وکړه او ویل چې د ترهګر اصطلاح سیاسي شوې ده. هغه وویل چې سوریه د 1940 د بیلتون تړون د ساتلو غوښتنه لري او له نړیوالو ملاتړ غواړي. شره ټینګار وکړ چې د 15 کلونو انتقالي دورې له پای ته رسېدو وروسته به ټاکنې ترسره کیږي او د پیاوړو دولتي بنسټونو جوړول د سوریې د راتلونکي لپاره مهم دي. 18 اسلامي هیوادونو د اسرائیل هغه اعلان په کلکه رد کړی چې د غزې د رفح پوله به یوازې د وتلو لپاره پرانیزي او بیرته ستنېدو او مرستو ته به اجازه نه وي. د مصر او قطر په ګډون د سیمې او نړۍ 8 مسلمان اکثریت هیوادونو په ګډ بیان کې وویل دا اقدام د فلسطینیانو د بې ځایه کولو هڅه ده او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د طرحې لومړۍ مرحلې خلاف دی. دوی په وینا اسرائیل باید د ټرمپ د 20 مادو سولې پلان بشپړ کړي چې د رفح پرانیستل په دواړو لورو کې د فلسطیني تخنیکي حکومت جوړېدل، د نړیوال ثبات ساتي ځواک ځای پر ځای کېدل او د فلسطیني ادارې بیرته واک ته ستنېدل پکې شامل دي. دغه هیوادونو د 1948 کال د پولو پر بنسټ د دوه دولتونو د حل ملاتړ وکړ. په همدې حال کې غزه کې جګړه هم روانه ده. اسرائیلي پوځ تېره شپه په بیت اللهیه کې د ډرون برید 3 فلسطینیان ووژل او لږ تر لږه 20 هوایي بریدونه یې کړي. وژل شوي کسان د خپلې کروندې د لیدلو لپاره تللي وو او په ناپوهۍ کې د اسرائیلي ځواکونو د خطر زون تر کرښې اوښتي وو. اسرائیل بیا هم د غزې جنوب ختیځ او ډېرې شمالي سیمې تر پوځي کنټرول لاندې ساتلي دي. د جګړې له پیله تر اوسه د فلسطینیانو د وژل شوي شمېر 80,125 او د ټپیانو له 170,000 اوړي. پوتین جګړیز دریځ سخت کړی، د اوکراین د اوربند خبرې ټکنۍ شوي. روسیې د امریکا وروستی سوله ییز وړاندیز رد کړی او د اوکراین د پوکورسپیک ښار د نیولو ادعا یې وکړه، خو اوکراین دا ادعاوې تبلیغات بولي او ټینګار کوي چې جګړه لا روانه ده. روسیې دا ادعاوې د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د مسکو له لیدنې مخکې مطرح شوي. هغه د ولسمشر پوتین له لوړپوړي سلاکار اوشاکوف سره د سولې د نوي کم شوي پلان په اړه خبرې وکړې. واشنګټن او کیف د 28 مادې لومړني پلان بحثونه 20 مادو ته راکم کړي، خو مسکو وایي چې په کومه برخه هوکړه نه ده شوې. پوتین د یاد ښار نیونه د جګړې د لومړنیو موخو د ترلاسه کولو لپاره ښه اډه بللې او یو ځل بیا یې د اوکراین د سمندري لارو د بندولو ګواښ تکرار کړ. هغه وویل که اوکرایني ځواکونه سیمه پرې نږدي موږ به یې په زور وباسو. پوتین اروپا ته هم ګواښ وکړ او ویل موږ اروپا سره د جګړې اراده نه لرو، خو که دوی جګړه غواړي موږ چمتو یو. اوکراین بیا د اقتصادي فشار لپاره د روسیې د انرژي پر صادراتو هم بندیزونه سختوي. په همدې حال کې د زیلنسکي د نږدې سلاکار اندرین یرمک برطرفي د اوکراین حکومت له سیاسي فشارونو سره مخ کړی او څارونکي وایي دا بدلون د سولې خبرو د باور پر فضا اغیز کولی شي. او امریکا له اروپا غواړي چې د 2020 تر پایه د ناټو دفاعي بار په خپله واخلي. امریکا د دفاع وزارت اروپایي هیوادونو ته ویلي چې واشنګټن غواړي اروپا د 2020 کال تر پایه د ناټو د دودیزې دفاع اصلي بار په غاړه واخلي. ځینو اروپایي چارواکو دا غوښتنه غیر عملي بللې ده. دا پیغام په واشنګټن کې د ناټو د پالیسي د مسؤلینو او اروپایي پلاوو په یوه غونډه کې ورکړل شوی. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې اروپا د 2022 کال د اوکراین جګړې له پیلېدو وروسته د دفاعي وړتیا
وړتیاو پر زیاتولو کې کافي پرمختګ نه دی کړی او خبرداری ورکړې چې که ټاکلی هدف پوره نه شي واشنګټن ښایي د ناټو د ځینو ګډو دفاعي همغږیو څخه ووځي. اروپایي چارواکي وایي چې حتی که بودیجه هم برابره شي امریکا ځینې داسې مهمې وړتیاوې لري چې په لنډ وخت کې یې بدیل نشي ترلاسه کېدی، لکه پرمختللي څارنیز او استخباراتي سیستمونه. د وسلو د تولید کمښت او اوږده سپارښتنې هم د اروپا وړتیا محدوده کړې ده. ناټو ویلي چې اروپایي غړي د دفاعي لګښتونو په لوړولو پیل کړی خو د 2020 مهلت په اړه یې تبصره نه ده کړې. اروپایي اتحادیه بیا غواړي چې تر 2022 پورې خپل دفاعي ظرفیت پیاوړی کړي خو دا هدف هم ډیر لوی بلل شوی. دا بحث د ټرمپ د متغیرو دریځونو له امله نور هم مبهم شوی ځکه هغه کله په اروپا نیوکه وکړي او کله یې د دفاعي لګښتونو له زیاتېدو ستاینه وکړي. بهرني خبرونه همدومره د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.